بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده که چیرې څوک سامان لري یا سره زر لري خو نغدې پیسې په لاس کې نه لري چې زکات ورکړي، دغه سړی به څنګه کوي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که سامان لري، دغه سامان که د تجارت دپاره نه وي خو پر دې سامان زکات نشته، او کم سامان چې د تجارت دپاره وي هغه خو هغه دی چې هغه خرڅیږي او په هغه قیمت حسابل کیږي چې ترت خرڅیږي، نو دغه مال به ورته خرڅوي زکات ده. او که سره زر لري نو سره زر خو پیسې دي، ولې پیسې نه لري؟ اصلا خو د افغاني وکالداري پیسې نه دي، اصلا پیسې خو هغه سره زر دي، هغه اصلي پیسې دی لري. نو ځکه دا چې دی کالدار یو افغاني نه لري، سره زر لري او د تجارت سامان لري، زکات ورباندې لازم دی او دغه پیسې به په زکات کې ورکوي. تاوای هندیه جل اول صفحه 102. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.